بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انفال آیت نمبر 4 74 سورة انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې آیاتونو مناسبت له مخکې آیاتونو سره بالکل واضحه ده. مخکې دلته موږ ویلي وو چې د سورت انفال په اخیر کې الله تعالی د خپل بندگان دا څلورو اقسامو ته تقسیموي، څلور قسمه کوي. یو هغه مسلمانان ول چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په مکه مکرمه کې ایمان راوړ او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د هجرت امر وکړو له هغې سره یو ځای هجرت وکړو. دا اولین مهاجرین لکه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و حمزه و داسې مصعب ابن عمیر و ډېر صحابه ول. یو دغه صحابه ایمان راوړ مکه کې او هجرت یې وکړو. دویم ډله هغه صحابه کرام ول چې هغوی مدینه منوره کې اوسېدل، هلته میشت ول، هلته خپل کورونه ول، جایدادونه ول. دا مهاجرین چې هلته لاړل هغو ځای ورکړو. دا دویم ډله مؤمنان ول. دغه اولو ته مهاجرین اولین ویل، سابقین ویل. هغه دویمې ډلې کوم چې مدینه کې خپل جای جایداد مسکني و، اصلي سکونت و، هغو ته انصار ویل، ځکه هغو د دغو مهاجرینو نصرت وکړو، مدد یې وکړو، هغه انصار شول. دریم هغه مسلمانان ول چې هغوی ایمان راوړ په نبی علیه الصلاة والسلام، خو هجرت یې ونه کړو، په مکه کې پاته شول. نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت امر وکړو، الله امر وکړو، هجرت فرض شو، خو دوی پاته شول. او څلورم هغه مشرکان ول چې بالکل په نبی اسلام له سره ایمان نه و راوړی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د انسانان دا څلور ډلې شول: مشرکان ول، اولین مهاجرین ول، انصار ول، او هغه مؤمنان ول چې ایمان راوړی وو خو هجرت یې نه و کړی. په مخکې آیتونو کې الله تعالی په دې څلورو کې د دوو بیان وکړو، د اولینو مهاجرینو مؤمنینو او د انصارو. د دوو فضایل بیان کړل او دا خبر هم وکړه چې دغه مهاجرین او انصار به یو له بل نه میراث وړي، دی یو د بل دوستان دي، یو د بل خپلوان دي. په ابتدا کې داسې و، نبی علیه الصلاة والسلام مهاجر او انصاري دا یې سره رونه کړل، هغو به یو له بل نه میراث وړ، سم لکه نسبي ورور داسې به ولو، په مال په هر څه کې به ور شریک و، په جایداد کې په هر څه کې هغوی داسې نصرت کړی و. بیا به اوس دلته ووایو دا حکم بیا وروسته منسوخ شو. د هغه دوه ډلو بیان یې مخکې وکړو. دلته بیا د درېیمې ډلې بیان یې وکړو چې کوم کافران ول له سره ایمان نه و راوړی، هجرت خو پرېږده، ورم بیان شکر از کفار را. اوس د هغه خلکو بیان کوي چې هغه آخري ډله ده چې ایمان یې راوړی هجرت یې نه ده کړی. وای دغه کسان چې ایمان یې راوړی هجرت یې نه ده کړی، د دې په تاسو سره کوم تعلق دوستي نشته، نه تاسو له دوی نه میراث وړئ نه به دوی له تاسو نه میراث وړي. هو که دا هجرت وکړي له تاسو نه نصرت وغواړي، بیا به تاسو د دوی نصرت کوئ، او که هجرت وکړو بیا بیرته له خپل ورور تره پلار له هغو سره بیرته دی نسبي تعلق لري، بیا میراث وړي. والذین آمنو او هغه کسان چې دوی ایمان راوړی، وهاجرو او بیا هجرت کړی ده، وجاهدو
او بیا جهادونه کړي فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې، دا هغه اولین مهاجرین سول. والذین آووا او هغه کسان آووا چې دوی ځای ورکړی کې ایشان جای داده ان مهاجرین را، ونصروا او دوی نصرت کړی د دې مهاجرینو، اولئک نو دغه اولین مهاجرین او دغه ناصرین، دا کوم چې مهاجرینو ته ځای ورکو دغه مدد نصرت وکړو، اولئک هم المؤمنون حقا، دا مؤمنان دي حقا یقینی حقیقی پر اختیا مانا، ای مؤمنای حقا استن براستین. لهم مغفرتون دوی تبا مغفرت وی کله دین کومه گناه خطا شوی وی، ورزق دی لره بروزی وی په آخرت کې کریم د شرف د عزت، داسې روزی دام ویلی و چې هغه انقطاع نه لري ختمیږي نه، یا داسې روزی چې تکلیف لیک تیر وي او روزی ډیره راس، لکه ما درته ویلي و چې تاسو چېرته میلمانه سئ او هغه د کور والا ډیره خرچه کړي، نو سړی چې ځان ته وګوري خرچه زیاته ښکاري، نو بیا وایي دا خو د ډېر زیات اکرام کړی ده، یی خو ته بسیار اکرام ما را کردی، یعنی ما یې مستحق نبودیم. نو د الله تعالی به مؤمن ته دومره نعمتونه ورکړي چې هغه به د دی به خپله داسې سوچ کوي چې دا خو ډېر زیات اکرام سوی، دغو ته رزق کریم وایي چې تا له سوچ نه اوچت وي، د تا له تصور نه بالا وي، داسې انعام داسې احسان ته رزق کریم وایي. والذین او هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی من بعدو پس له د اولینو مهاجرینو نه، له اولینو مهاجرینو نه وروسته ایمان راوړی، وهاجرو او بیا یې هجرت هم وروسته کړی ده، وجاهدو او جهادونه هم کړي دي، معکم لتاسو سره جهادونو تم تللی دي، فاولئک منکم دا کسان هم ستاسې له جملې نه دي، یی هم از جمله شما است، یعنی دام نور په اولینو مؤمنانو کې حساب دي، هغسې مرتبه به لري، هغسې مغفرت به ورته راغلی وي. و اولو الارحام مخکې آیتونو کې ویلي چې دا مهاجرین او انصار بعضې د بعضو دوستان دي، دا دو اویا نمبر آیت شریف ته تاسې راسئ. ان الذین آمنو یقینا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی، وهاجرو او دوی هجرت کړی، وجاهدو او دوی جهادونه کړي په خپلو مالونو، وانفسهم په خپلو ځانونو، فی سبیل الله د الله په لاره کې، دا اولین مهاجرین شول. والذین آووا او هغه کسانو چې هغو ځای ورکړی مهاجرینو ته په کور کلي کې، ونصرو او دوی نصرت کړی د مهاجرینو، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولئک دغه اولین مهاجرین او دغه انصار، بعضهم بعض د دوی اولیاء دا دوستان دي، بعضن دی بعض نورو، اولیاء جمع دی ولی دوست وای، دوی بعض دی بعض دوستان دي، یعنی دوی به یو لبل نه میراث وړي. په ابتدا دی هجرت کې داسې وو چې مهاجر بل انصاری، انصاری بل مهاجر نه میراث وړ، که د مهاجر یو ورور ولو او هغه په مکه کې پاته و هجرت نه و کړی، دوی دواړو یو لبل نه میراث نه وړ. که یې پلار ولو هغه هجرت نه و کړی، هغه مهاجر له دې پلار نسی په مکه کې پاته و، دا پلار له هغه زوی نسی مدینې ته هجرت کړو، یو لبل نه میراث نه وړ. مهاجر او انصاری به یو لبل نه میراث وړ، دا په ابتدا کې داسې و. بیا چې کله مکه فتح سوه او نور هجرت ختم سو، ځکه مکه هم دارالاسلام سوه لکه مدینې په شان باندې، هجرت ختم سو د نبی علیه صلات وسلام طرف ته، نور هجرتونه خو پاته دي، خو هغه له مکې نه مدینې ته هغه هجرت منسوخ سو، ختم سو. بیا الله تعالی دا آیت نازل کو چې له دې نه وروسته به هغه نسبي تعلق چې لري هغه به په میراث وړلو کې له نورو خلکو نه اولاوي، حق به یې ډېر حقدار به یي، یعنی نور به مهاجر له انصاری، انصاری به له مهاجر نه میراث نه وړي، که نسبي تعلق نه و، بلکې نسبي تعلق والا به یو له بل نه میراث وړي. الله تعالی فرمایي و اولو الارحام او دا خاوندان د خپلولیو، دا خاوندان دي نسبي تعلقاتو، و اولو وی اصحاب الارحام نسبي، بعضهم بعض ایشان بعض د دوی، اولا دا ډېر احق دي، دا ډېر حقدار دي، ببعضن په بعض نورو باندې، فی کتاب الله د الله تعالی په کتاب کې، په لوح محفوظ کې. ان الله بكل شیء علیم، یقینا الله په هر څه باندې علم محیط لري. الله ته دا معلومه وه چې په ابتدا د هجرت کې به داسې حکم وي
مهاجرینو انصارو منځ کې به یو قوي او مضبوط تعلق وي تر دې پورې چې یو له بل نه به میراث ومړي. الله ته دا لا پخوا په ازل کې معلومه وه چې داسې وروسته مکه فتح سي، بیا به دا حکم ختم سي، بیا به بیرته هغه نسبي تعلق والا هغه به یو له بل نه میراث وړي. مهاجرو د انصارو منځ کې به صرف هغه دینی اخوت، هغه ایمانی اخوت چې انما المؤمنون اخوتون، هغه به پاتې وي او د میراث حکم هغه به منسوخ سي. دا ټول الله ته په ازل کې معلوم وو، خو دلته په تدریج سره یو حکم نازل کو بیا بل حکم. دا یو دوه لغاتونو معنا به وکړو. یو والذین آمنو، هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی پخوا په مکه مکرمه کې، وهاجرو، بیا یې هجرت کړی له مکې نه مدینې ته، وجاهدو، بیا یې له هجرت نه وروسته جهادونه کړي د الله تعالی په لاره کې. والذین، او هغه کسان آوو دا فعل ماضی جمع ده، باب افعال ده. اعوى يؤوي ايواء فهو مؤون والمفعول منه مؤون. اعوى يؤوي ايواء دا بل سړي ته ځای ورکول، مجرد یې اوا یأوي اوویا راځي. اوا یأوي اوویا خپله یو ځای ته رجوع کول، یو ځای مسکن سکونت غوره کول. الله تعالی د اصحاب کهف په حق کې وایي اذ اول فتیة الى الکهف، وایي کله چې دوی رجوع وکړه الى الکهف، هغه غره کې یو غار ته، یو سوړي ته، هلته رجوع وکړه. د نبی علیه الصلاة والسلام په حق کې الله تعالی وایي ووجدک الم یجدک یتیما فآوا، آیا ته الله تعالی یتیم پیدا نه کړې، فآوا بیا یې تا ته ځای درکو. ځکه یتیم خو د بودوباشو د سکونتو د دې ځای نه لري، پلار نه یي، نور خلک پرې مهرباني نه کوي. وایي ته الله یتیم نه پیدا کړی چې بیا الله تا ته ځای درکو د اوسېدلو د هستوګنې، یعنې همداسې پاته نه شوې. نو آوو او هغه کسان چې هغوی ځای ورکړی ده د مهاجرینو ته، ونصرو او د دوی مدد یې کړی. دویم لغات و اولو الارحام، اولو دا جمع د زو ده، زو په معنا د صاحب، لکه زید ذو مال، زید صاحب المال ده. اولو به یې جمع سي، نو دا به بیا په معنا د اصحاب، خاوندان، لکه مثلا رجال ذو اموال، ډیر سړیان چې دی اصحاب د مال دي، دی خاوندان د مال دي. ارحام دا جمع دی رحم ده. رحم دا اصلا د مور په ګیډه کې چې بچی پیدا کیږي هغه جې ته رحم وایي، بچدان. کوم جې کې چې بچی پیدا کیږي هغې ته رحم وایي. اوس رحم دا خپلولي ته وایي، نسبي تعلق ته وایي، ځکه دا خپلولي وي ټولې دا له رحم نه شروع دي. ورور ولې ورور وي؟ ځکه دواړه د یو مور له رحم نه پیدا وي. مور ولې مور وي؟ سړی د هغې له رحم نه را پیدا سوی. تره ولې تره؟ ځکه د تا پلار او دغه تره دا دواړه د یو مور له رحم نه پیدا شوي دي. دا ټول تعلقات. ماما ولې مامایی؟ د سړي مور او د سړي ماما دا له یو انۍ له رحم نه پیدا شوي. تمام تعلقات نسبی را که شما بگیرن یه از رحم سرچشمه میگیره، از بچدان. اوس نسبی تعلق تا رحم وایی، اوس برحم دا نسبی تعلق تا وایی. و اولو الارحام او اصحاب دی نسبی تعلق و اصحاب تعلقات نسبی بعضهم اولا ببعض، بعضشان راجح هستند در میراث بردن نسبت به بعض دیگران. یعنی آغا حکم منسوخ سو، امخ کی خویلیو سی مهاجرین و انصار بعضهم اولیاء و بعض، آغا حکم منسوخ سو. نور به مهاجرین و انصار منز کی به دینی اخوت وی، خودی میراث دا تعلق ختم سو. اوس به اولو الارحام نسبی تعلقات والا، اصحاب تعلقات نسبی بعض ایشان راجح است نسبت به بعضی. و اولو الارحام او دا دی نسبی تعلق والا او دا دی نسب خواندان دا به بعضی راجحی اولا بی حقدار بی پا میراث رلو کلا بعضی نورونه فی کتاب اللہ، دی اللہ تعالی پا کتاب کی دی دیر حقدار دی. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی پا ہر سی باندی علم لری، پا ہر سی باندی خبر دا. ترام دیجی پوری بستا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا اللہ دی قرآن کریم دا ترجمه و تفسیر خپل حضور کی قبول و منظور کے، کتس زیادت و نقصان شوی تی مختمافی وکڑے. یا اللہ قرآن بانیم علم و عمل دوار نصیب کے.
یا الله قرآن باندې په ټول شریعت باندې یا الله کامل ایمان نصیب کې، له نفاق و له شقاق نه وساتې، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړې، بیمارانو ته ټولو ته صحت عافیت ورکړې، کورونو کې وي حاضر مجلس کې وي، د چا بچیان نه الله د نیکان صالحان بچیان ورکړي، د چا کاروبار کې کمزوري الله تعالی د خیر و برکت کاروبار ته برابر کړي، طالبان دی الله تعالی علما با عمل جوړ کړي، قاری صاحبان دی الله تعالی حافظان عالمان با عمل جوړ کړي، موږ مشران دی الله تعالی په حق باندې ثابت وساتي، الله تعالی د کافرانو منافقانو مقابله کې خصوصي الهامات ورته وکړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، هر څوک وي هر چیرته وي، ته حافظ ناصر مددگار شي، تی په مال په اولاد په عمر کې خیر و برکت واچوي. یا الله هر څوک چې مسلمانانو اهل اسلام سره دشمنی کوي، په اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي، ته تباہ برباد نیست و نابود کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.